السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه جاګیر خان ستاسو په وړاندې د دې خوشخبرۍ سره چې ډېره موده وشوه دا کووډ او کرونا وه، هر څه بند و، دنیا ټوله پیک وه. بیا الله وکړه چې ورو ورو دا بیماري ختمه شوه او اوس حالات په ټوله دنیا کې تقریبا ښه دي. نو موږ په افغانستان هم تقریبا ډېره موده وشوه چې یو ای ته راغلي، دبۍ سایډ ته، ابوظبي ته، شارجه، فجیره، دا ټول موږ شوګانې کولې کړو، کووډ له وجې نه بند و هر څه. اوس هر څه ازاد شو، انشاءالله در روان یم زه او ما سره ډېر ښکلی ټیم دی، ډېر ښکلي فنکاران دي، ډېر ښکلي آرټسټان دي. انشاءالله ټول به در رسو او تاسو ټول به په جمع جمع راځئ چې ډېره موده پس تاسو مسافرانو سره یو ماښام خوراک وکړو او یو محفل سجا وکړو او یو ګپ شپ وکړو. او زموږ د شو نوم دی د دوبۍ ښکلا. زموږ لومړی دوه شوګانې دي په 2 دسمبر او په 3 دسمبر باندې، په زیارت او په جمعه. ایډرس یاد ساتئ: البستان هال، شیخ زاید روډ، 60 ټاور نشاطه، فجیره. او زموږ دویمه شو په دې حال کې. او زموږ درېیمه شو ده په 10 دسمبر یعنې په روز جمعه، الوصال هال، دلال سیوا خان بازار سره خوا کې آلی. او زموږ د دې شو پروډوسر دی یعنې فاینانسر دی مراد خان. موږ انشاءالله په دې تاریخونو تاسو سره په یو ای کې یو، په دبۍ کې به یو او